Salam. Welcome students again. Today is A-19th lesson. The lesson is going to be presented from the side of the E-Education Afghanistan under the program of AZ English and Pashto by Sir Teacher Mansoor Wahdat. Teacher Mansoor Wahdat means me, by myself. Let's start our lesson. ملګرو تاسو ټول ته ځل بیا ښه راغلاست. وایم زموږ د A برخې نولسم درس دی. موږ چې پیل کړي وو پارټسویج مو پیل کړي وو او دغه دورې انټروډکشن ته رسېدلې چې تقریبا اخرنۍ دور دی ده، یعنې اخرنۍ موضوع ده د پارټسویج چې موږ سطحي ډول باندې په هغه باندې بحث کوو. انټروډکشن په خپله د ندا توري ته ویلی شي. څه ته ویلی شي؟ د ندا تورې. د ندا تورې Interjection موږ په انګلیسي کې داسې تعریف ته وایو چې interjection is a word which is used to show strong emotions, feelings or pain. وایي دا interjection چې دا یو کلمه ده کوم چې د دې لپاره یې کړې تر څو strong emotions قوي احساسات یا درد موږ ته څرګند کړي. emotions هم احساسات ته وایي، feelings هم احساسات ته وایي، pain په خپله درد ته وایي. کله چې داسې کلمې چې هغه په معنا لکه دغه interjection کلمې داسې دي چې دا اصل کې معنا نه لري مګر دوی موږ ته یو مفهوم څرګندوي. دغه انټروډکشن موږ هغه وخت کې کاروو کله چې موږ له سختو احساساتو سره مخ شو، یا د درد احساس وکړو یا د خوشحالۍ احساس وکړو یا دغه ډول نور داسې موضوعات راشي چې دغه له وجې نه موږ داسې کلمې له خولې نه باسو چې هغه غږ معنا نه لري مګر دغه غږ چې دی دغه کوم چې موږ د خولې نه باسو دغه څنګه کوي یو مفهوم څرګند کړي. مثلا موږ ساده وایو دغه د کلمه چې کله موږ د خولې نه باسو دغه په خپله ګورې هیڅ معنا هم نه ده مګر یو مفهوم څرګندوي. کوم مقابل لوری چې زما دغه غږ اوري هغه به څه فکر کوي؟ داسې فکر به کوي چې ما د درد احساس کړی دی یا ډېر څه زخم شوی یم. همدارنګه که موږ مثلا نور کلمات وایو، مثلا داسې کلمه باسو د خولې نه، یعنې دغه یو ډول غږ باسو دغه معنا دا لري چې یعنې موږ یو ښه څه حس کړی دی، یو ښه بوی هم حس کړی دی. دغه په خپله انټروډکشن لکه ساده دا په هره ژبه کې شته، یعنې په انګلیسي کې پښتو کې دري کې معنا کېږي یوې ژبې نه بلې ژبې ته نه. ساده پښتو کې هم انګلیسي کې هم دري کې هم. همدارنګه دغه چې کوم دی لیټرز سره فرق کوي چې په انګلیسي کې په انګلیسي فونټ باندې لیکل کېږي، پښتو کې پښتو فونټ باندې لیکل کېږي مګر نور بالکل سیم وي. داسې نه ده چې په پښتو ژبه کې د درد لپاره کارېږي او په انګلیسي ژبه کې د هغه لپاره کارېږي د خوشحالۍ لپاره کارېږي. نه، که په پښتو کې د درد لپاره کارېږي د انګلیسي دري زبان کې دغه غږ کوي هغوی هم د درد لپاره کارېږي. همدغه شانته نور راځو is a word یو کلمه ده which is used to show strong emotions, feelings or pain. دغه قوي احساسات فیلینګز او موږ ته څنګه کوي دغه پین را څرګندوي. مثلا موږ یو څو مثالونه لیکلي دي په دې کې. ګورئ دغه واو اوپس اوف. ګورئ دغه کلمې چې تاسو اورئ، تاسو مثلا زه وایم ذهن ته مو څه راغله؟ کوم څه چې ذهن ته ستاسې راغلي دغه د انټروډکشن معنا ده. مثلا تاسو بل خوا ته فهم دی، زه وایم واو، ستاسو ذهن ته څه شی راغله؟ همدغه د انټروډکشن معنا ده. ذهن ته مو څه شی راغله؟ همدغه د انټروډکشن معنا ده. او موږ وایو که هر څه چې ستاسو ذهن ته راځي همدغه معنا ده. سیملی همدغه معناګانې ما لاندې لیکلي. هارټ لپاره راځي کله چې څوک زخمي شي، مثلا یو ضرر ورته ورسېږي. واو when you see something amazing, surprising, something you can say, for example تاسو راځي یو ښکلی موټر ګورئ، واو what a beautiful car this is. همدارنګه موږ د ډیلیشس هغه لپاره کارو، مثلا وایو یو ښه غذا ده موږ هغه خورو، موږ اټس ویری ډیلیشس. یو غذا خورو وایو واو دا ډېره خوندوره ده. اوپس عموما دا د درد لپاره کوم چې څوک کله چې څوک ډېر خوږ شي موږ وایو اوف لکه درد احساس وکړو. مثلا یو کار رانه غلط شي، یو غلطي وکړو اوپ کلمه کارو. So simply we can say that interjection is the word which is used to show emotions, pain or feelings which are strong. هغه emotion, feeling او pain خې چې څنګه ډېر قوي. موږ ګورئ وایو پارټس اف سپیچ هغه ته وایي چې هغه معنا ولري. دغه په خپله معنا نه لري مګر دوی نه یو مفهوم څرګندېږي. او واو دغه هر یو ځان ته څنګه لري یو جدا مفهوم لري. Thank you very much. That was our first part of A-19th lesson. Let's go to our second part. Follow me, coming towards allowed, amazing, ancient, announce, antic. Allowed mana da په جګ غږ یا په لوړ आवाज. For example, we say that read aloud, په جګ आवाज ولولئ. Amazing معنا ده جالب، زړه راښکونکی. For example, the teacher taught
an amazing lesson. استاد موږ ته یو جالب درس تدریس کو. ancient پخوانه یا لرغونی. For example, ancient people talked very much about how to live. پخواني خلکو د دې په اړه چې څنګه اوسېږو ډېرې خبرې کړي. announce معنا د اعلان کول. دغه اناونسري چې موږ ته وایو دغه ته هم اناونس وایي. لکه فور ایگزامپل اناونس someone to come. یو څوک اعلان کا چې راشي. The President Ghani announced that every person has to take the electronic ID card. غني اعلان کړی تر څو ټول خلک باید الکترونیکی تذکرې واخلي. انټیک معنا د انتیک په خپله ګوته موږ پښتو کې وایو. انتیک پخوانی معنا هم لري. انتیک فور ایگزامپل these things are very antique. دا شیان ډېر انتیک دي یا دا شیان ډېر پخواني دي. So allowed معنا په لوړ اواز، amazing معنا د جالب، انشن پخوانی، announce اعلان کول، انټیک معنا د انتیک یا پخوانی. Thank you very much. Let's go to our third part. Coming to sentences, follow me. How are you feeling? How are you feeling? I am feeling tired. I am feeling tired. I am feeling confused. I am feeling confused. I am feeling well. I am feeling well. How do you come to course? How do you come to course? I come to course by bicycle. I come to course by foot. I come to course by bicycle or I come to course by foot. How are you feeling mana ta څنګه احساس کوي؟ څنګه احساس کوي؟ یعنی چا د ساده پوښتنه کوي ته څنګه یې؟ یو بل لاره دا هم ده تر څو تاسې هغه ته وایي چې ته څنګه احساس کوي. I am feeling tired. زه ستړی احساس کوم. یعنی د ستړیا احساس کوم. I am feeling confused. زه ځان مشوش احساسوم. یعنی ځان په تشویش کې احساسوم. کنفیوز معنا مشوش یو شي پړه. I am feeling well. زه ښه احساس کوم. How do you come to course? کورس ته څنګه راځي؟ یعنی داسې څنګه نه چې ولې راځي، ښه څنګه راځي یعنی د څه شي په واسطه باندې راځي. how معنا څنګه راځي. I come to course by bicycle. زه د بایسیکل په وسیله کورس ته راځم. I come to course by foot. زه په پښو یا پلی کورس ته ګوري. by feet نه ویل کېږي چې ډېرې پښې، دغه اصطلاح ده ښه. by foot ویل کېږي معنا پلی په پښو. how are you feeling څنګه احساس کوي؟ I am feeling tired. زه ستړیا احساس کوم. I am feeling confused. زه ځان مشوش احساسوم. I am feeling well. زه ښه احساس کوم. همدارنګه how do you feel? how do you come to course? کورس ته څنګه راځي؟ I come to course by bicycle. زه بایسیکل باندې راځم. همدارنګه I come to course by foot. زه کورس ته څنګه راځم؟ په پښو یا پلی راځم. Thank you very much. It was our third part, the third part of A-19th lesson. If there is any question, any suggestion, leave it in comment box. Or if you are if you are the student of CVC, our classes, so let's discuss it there. Till I'm coming in the another lesson, recommending you to Allah. Have best times.